بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مو څه ویلې؟ لیاوټ، مارجن، اورینټیشن، سایز، کالم، بریک وایي. ګورې ورونو بریک نوم نه معلوم دی که نه، څه ته وایي؟ نو دا زموږ سره څه دي؟ لیکل دي که نه؟ صحیح شو؟ سایز کنټرول څو ورقې لیکل. که په دې کې داسې کار وکړو دغه ته یو بل کلر ورکړو لکه ریکارډ آن دی. نو راځم بریک ته. په بریک کې به ورته پیج چې کله واخلم څوک وایي څه وشو؟ ماشاءالله همداسې وشو. صفحه څنګه شو؟ بریک شو. هغه کوم ځای کې چې ما بریک واخیسته هغې نه لاندې ټول لیکلې نوي صفحې ته څنګه کړو؟ ومولیده ماتولو ته د صفحه څنګه شو؟ بله خبره اوس زه دې ځای کې یم بریک ته راځم. په بریک کې کالم باندې خبره کوو چې کالم څه شي. ما تاسو ته ویلي وو که نه چې ګورې لومړی کله چې تاسو مثلا لیاوټ کې کالم 2 کالم واخلئ تر څو چې دا کالم نه وي ډک شوی هغه بل ته نه شو تللی. کنټرول شفټ د دې انټر ده چې بل ته لاړ شو. د کمانډ له لارې داسې کار وکړئ. کالم باندې کلیک وکړه دا د دې کمانډ ته څنګه کړه دې کالم ته خیز راووهه. ومولیدې هغه خو شارټ کټ دی او دی د کمانډ. څوک پوه نه شو په دې ځای کبیره چې کله 2 کالمه 3 کالمه دې اخیستې وي غواړې دویم کالم ته راشي. دلته یو مشکل موجود دی چې لومړی کالم نه وي ډک شوی که نه دویم ته نه راځي. اوس چې دویم ته ځي رفیع الله دروازه بنده کړه. دویم ته چې ځي که نه نو بیا به څه کوې؟ بیا به ته راشي بریک ته. بریک کې به کالم انتخاب کړي نو تا ته به دویم ته راشي. او که شارټ کټ کنټرول شفټ څه دی؟ انټر شارټ کټ. بریک نه اخوا په بریک کې ټیکسټ رایپینګ لري. ټیکسټ رایپینګ څه کار کوي؟ ګورې ما سره دلته لیکل دا لیکل شو دا بل هغه ته به ور شو ډاکومنټ ټیکسټ رایپینګ. ګورې ټیکسټ رایپینګ کار دا دی مثلا لطف الله دلته لیکل لیکلي کړي که نه په دې ځای کې دغه ځای ته وایي کاشکې دا پوره وای دلته څومره به ښه ښکاره شوی. دومره ځای هم نه دی. نو داسې خو نه کېږي چې دلته څنګه کې بس سپیس ته پښه بنده کړي. نه نه دا خو صحیح طریقه نه ده که نه. نو څه کول پکار دي؟ بس داسې کار وکړه په آخر کې ودرېږه او بریک ته راشه ټیکسټ رایپینګ باندې کلیک وکړه نو دا دې څنګه یې کړه. اوس خو دلته چونکې آخر لاین و نو داسې ښایسته یې څنګه کړه منظم کړه ویرسه. زه به بل ځای کې بیا پریکټیس وکړم مثلا دا ځای دا ښه ځای مناسب دی. نو دلته بریک ټیکسټ رایپینګ څنګه شو؟ دا لیکل یې څنګه کړه خط ته ورسول پوره یې کړه. زده مو کړم ډېره ښه. بریک کې بل څه لرو؟ نیکسټ پیج لرو. ګورې insert a section break and start the new section on the next page. ځکه داسې کار وکړم دې ځای کې ودرېږم او دلته بریک ورته وایم چې نیکسټ پیج ته راشي نو دغه لیکل زما څنګه شو؟ راتلونکي ورقې ته لاړل. خو راتلونکي ورقې ته چې لاړل د نوي سیکشن سره لاړل. نو داسې خو موږ ته دا دې کمانډ هم دا نوي هغه کوه که نه پیج هم پیج په واسطه موږ څنګه کوو پیج بریک کوو دیم بریک کوو. خو د دې فرق دا ده چې راتلونکي پیج ته چې ځي د نوي سیکشن سره ځي. سمه ده؟ سیکشن وایي برخې ته. ته کولی شي یو پیج په څو برخو وویشي. اوس دې ځای کې موږ سره سیکشن ښیي نه ښیي. نو داسې کار به وکړي سیکشن ته به څنګه کوي ټیک مار ولګوي نو تا ته به درکړي چې سیکشن دا دی. بله خبره موږ څه لرو؟ غواړم دغه ځای نه دې خوا ته دا دویم سیکشن کړو. خوښه مو سیکشن په یو ورقه کې اخلئ. یو ورقه کې 2 سیکشنه 3 سیکشنه 4 سیکشنه داسې هم کوئ. نه 10 ورقې وروسته سیکشن بدلوئ ستاسو خوښه. زه ورته یم بس دغه لیکلو نه دې خوا ته یا دغه ځای نه دې خوا دا سیکشن ما ته څنګه کړه چینج کړه دویم سیکشن راته واخله. نو دویم سیکشن لپاره به ته کنټینیوس باندې کلیک کړې. کله چې کنټینیوس باندې کلیک وکړو نو تا ته وایي سیکشن 2. دا اوس کوم دی؟ سیکشن 2 او دا ځای سیکشن 1. نو دویم سیکشن څنګه شو؟